ډیر بد خبر لر او بر پښتنو ته هغه کسان چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي او یا غواړي له پاکستان څخه افغانستان ته راشي نو تګ او راتګ دې بند کړي. خدای مکړه دوی د دروازې هغه غاړې ته پاتې شي او له سخت مشکل سره مخامخ شي. د چې پاکستان تازه د افغانستان سره په پولو باندې کوم اقدام پورته کړی دی، راځئ له موږ سره دغه ویډیو کې ټول جزئیات وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان او ایران سره د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره به ټولې ځمکنۍ لارې له راتلونکي دوشنبې یعنې د مارچ له 14 نیټې څخه وتړي. دا پریکړه د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په ډاګه شوه. د پاکستاني رسنیو د ریپورټ له مخې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې له افغانستان او ایران سره دې ټولې لارې په بشپړه توګه وتړل شي. پریکړه کې ویل شوي چې دا لارې به د راتلونکي دوشنبې یعنې د مارچ په 14 نیټه په ورځ د 14 ورځو لپاره وتړل کیږي. دې شورا دغه راز پریکړه کړې ده چې په ټول پاکستان کې به ټول ښوونیز بنسټونه د راتلونکي اپریل میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلي وي. د پاکستان پوهنې وزیر شفقت محمود ویلي د دې پریکړې له مخې ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونه او ښوونځي، ټول مسلکي انسټیټوټونه او ټول دیني مدرسې تړل کیږي. د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د پاکستان د مهمې ملي ورځ یعنې 23 د مارچ د پاکستان په مناسبت کې کېدونکي پوځي پریډ هم لغوه شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رسنیو ته ویلي چې د ځمکنیو لارو د تړلو ترڅنګ د هوا له لارې هم تګ راتګ محدودیږي. د ده د وینا له مخې نړیوالې هوایي الوتنې به یوازې د کراچۍ، اسلام آباد او لاهور له هوایي ډګرونو کیږي. پاکستان کې تر اوسه په رسمي توګه د کورونا وایرس 21 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې لا هم د رسمي شمیرو له مخې دي، خو په ایران کې د فردي ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي. د ایران د رسمي سرچینو معلومات ښیي چې د دغې ناروغۍ له امله تر اوسه 512 تنه مړه شوي دي. دوی وایي په ایران کې فردي وایرس د اخته کسانو شمیر 11,500 ته رسیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.